د حکومت اقدام به څه وي؟ دا جرګه خو به خامخا کیږي که جمعه ونشي او مخه ونیسي په زور باندې دا به بل ورځ کیږي په بل ځای کې به کیږي. هغه بل جرګه د عمران خان یعنی پی ټی آی سره هم ظلم راخسته دي. عمران خان هم بی ګناه په غلطو کیسونو کې دننه کړی دی، په هغه باندې پښتانه خفه دي. اما عمران خان خو بیا په خټه پښتون دی، خو په ذهنیت باندې نه دی، هغه په ذهنیت پاکستاني دی. او منظور پښتون په ذهنیت باندې افغان دی، پښتون افغان دی. د ریشي ډېر قوي دي. دا د سیو حرکت دی، د سیو واګاهی دی چې د دې مخه د پاکستان استابلیشمنت د پاکستان فوج د په زور نشي نیولای. دا صرف لایمت او په خبرو باندې چې ورسره کینی دوی غوښتل واوري چې څه دي او هغه باندې غور کوي او اجرات کوي او صورت کې حل لاره پیدا. اوس نن چې کومه جرګه داودزی صاحب روانه ده، په هغه کې د پاکستان له لوري هم چارواکي ګډون لري، که څه هم یو شمېر پښتون سیاسي مشران هم ویلي دي چې په دې جرګه کې دوی به ګډون کوي. البته د پښتون ژغورنې په جرګه کې اوس هم دغه جرګه روانه ده، ممکن په دې کې څه د جوړجاړي خبرې راوځي، خو فکر کوي چې مخور پښتون سیاسي مشران د منظور پښتين په جرګه کې به ګډون وکړي یا د ترڅنګ ودرېږي؟ نن خو ټول دي، ټول پارټي والا دي، د پارټیانو خلک دي. ویل چې پی ټی آی خو یو پارټي ده، یو حزب دی او بلکې مقتدر ترين حزب دی په پاکستان کې. هغه مخاوني ولا په زور مخاوني ولا هغه مجبور شو چې عنعنوي لارې تلاړ شي د پښتو او د پښتنو چې جرګه ده، جرګه دایره. یقین لرم چې د پښتنو د مشران مهم مشران هم هلته ګډون کوي، ځکه هغه مهمه خبر ده. او هم به سبا ته ان شاء الله که فوجي مداخلت ونشي دی بل جرګې ورزي او که فوجي مخالفت وشي نو خدای نه خواسته ډیر مرګ جوړ به واقع شي او بیا هم پښتانه په متحد کېدو باندې دي. په د ټولو مشرانو زموږ خبر اوریدلې ده چې پښتون منظور پښتون برحق دي، دایې برحق ده، ملګری برحق دي او قرباني دي. ډیره مننه کوم محمد عمر داودزی صاحب په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر کور ودان. خیر تاسو نه مننه. قدرمن لیدونکو، اوس هم راځو د پروګرام دویمه برخه ته. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استازي اسف علي دراني د امریکا غږ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې کله چې هغه سفیر وو نو د دواړو هیوادونو اړیکې دومره خرابې نه وي. هغه ویل چې دا هیڅ کله د نه راستنېدو نقطه کې نه وو. هغه د هغه پخوانی اختلافي تبصرې په اړه چې په افغانستان کې د سپتمبر په څیر یو څه پیښ کېدای شي بیا هم تکرار کړه او په نړیواله ټولنه غږ کوي چې افغانستان یوازې پرې نه ږدي.